لوط علیہ السلام قوم نعوذ بالله بدکار او زناګانې به کولې بې حیایي پکې وه نو هغې له ټولو عذابونو نه ناشنا عذاب ورکړ ټولو عذابونو نه خطرناک کرکجن عذاب دا دی چونکې دوی بدکاري کوله او بیا بدکاري د نارینهو سره قرآن کې الله رب العالمین فرمایي دا هغه عمل دی چې د دې نه مخکې هېڅ چا په کائناتو کې نه و کړی په دې دنیا کې انساني تاریخ کې قرآن کې الله فرمایي دا تاسو هغه ګناه کوئ د لوط علیه السلام قوم ته وایي چې دا ستاسو نه مخکې هېڅ چا نه دی کړی لکه د لوط علیه السلام د قوم نه بعد دا ګناه او دا ګندګي شروع شوې ده والعیاذ بالله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا سلف ډېر تقوادار هغه فرمایي وایي که الله موږ ته قرآن کې دا نه وی ویلی چې د لوط علیه السلام قوم دا ګندګیانې کولې و موږ به دا ګناه نه پېژندلی دې نه معلومېږي چې معاشره ډېره پاکه وه دا زموږ د صحابو بیا وروستو د تابعینو د تبه تابعینو دا دورونه ډېر پاک دا موږ نه پېژندلی داسې ملا کېږي چې نعوذ بالله نارینه دي نارینه سره بدکاري کوي دا خو څاروي هم نه کوي څاروی ځناور هم دا کار نه کوي او انسان دومره پریوځي والعیاذ بالله انسان دومره ذلیله شي او بله ناشنا خبره دا ده چې قرآن کې الله رب العالمین د نارینه او د زنانه بدکارۍ ته زنا ویلې دي ته زنا نه ده ویلې دي ته خبایث او پلیتي ویلې ده دې ته ډېر سپک نومونه الله ویلي ګندګي ورته ویلې ده پلیتي ورته ویلې چې کانت تعمل الخبائث دا کلو والا د لوط علیه السلام د قوم دوی خباستونه کول دوی پلیتیانې کول یا د زنا نه ورته ګنده نوم اخیستی دی والعیاذ بالله الله رب العالمین څه وکړه دوه ناشنا عذابونه یو یې د اور په کاڼو ویشتل ځکه زناکار سنګسارول پکاري بدکار انسان والعیاذ بالله د اور په کاڼو او بل یې پې کلي الټه کړه ځکه دا کار یې ډېر الټه کار د انساني فطرت خلاف د انساني فطرت نه الټه کار الله رب العالمین پې یو کلي الټه کړه او وی دا ځمکه لاړه بره اسمان طرف ته او هلته نه راالټه شوه ځمکه بره او دا د ځمکې دا مخ چې کوم دی دا ښکته او نعوذ بالله ښکته دا ځمکه راوغورځېده تاسو هسې تصور وکئ چې په یو ځای کې داسې عذاب راشي په چا باندې هسې لږ سوچ کې راواله دا ډېر خطرناک عذاب الله خو ارحم الراحمین دی الله رب العالمین خو ډېر رحم والا ذات دی الله خو دې بنده باندې ډېر خفه کېږي او ډېر ورته دا بنده ګران دی او ډېر رحم پې کوي ودود ذات دی مینې والا دی خو چې کله الله رب العالمین دا قسم عذاب ورکوي معلومیږي دا چې دا کار ډېر ګنده کار دی چې الله رب العالمین دومره غصه شوی دی